السلام علیکم ویلکم ټو میډیسن ان پښتو وذ فیاض یوټیوب چینل ته که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو دې ته ورته نورې ښکلې ویډیوګانې تاسو ته میلاو شي. نن موږ راوړی دی تاسو ته یو بل بهترین ایټم د دې فواید څه دي د دې نقصانات څه دي دا په څه کې په استعمالیږي د دې ټولو پوښتنو ځواب انشاءالله تاسو ته په دې ویډیو کې میلاو شي. نو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. اکثر دوستان موږ نه په کمنټونو کې پوښتنې کا او وایي چې تاسو موږ ته یو داسې ایټم راوړئ چې د وینې د کمی د پوره کېدو دپاره مؤثر وي. نو موږ راوړی دی تاسو ته د وینو پوره کېدو دپاره که هغه زنانه وي او که نارینه وي د دې د وینو پوره کېدو دپاره دا یو ډیر بهترین ایټم دی. نو راځو اول موږ هغه علامات تاسو ته ښایو چې څنګه موږ ته معلومات کیږي چې د یو انسان په بدن کې د وینې کمی موجود وي. نو اول تاسو ته موږ په تفصیل سره د وینې کمی باره کې معلومات درکو او بیا د دې ایټم د فوایدو دپاره تفصیلي معلومات درکو. که وګورو اول علامات د وینې د کمی دغه دی. که یو انسان وینه کمه وي نو هغه تنده ډیره حس کوي، هر وخت ستړی احساسوي، تږی وي او طبیعت یې ناراحته وي، کار ته یې زړه نه کیږي. نو یو دغه علامات چې سړي کې وي نو دغه هم د وینې د کمی په وجه دغه نقصان په انسان کې راځي چې هغه کار ته زړه نه کیږي، ستړی محسوسوي، تږی وي، هر وخت تنده او لوږه محسوسوي او حال دا چې هغه خوراک هم کوي او خو بیا هم دغه مشکل سره مخ وي. نو د وینې د کمی یوه ستونزه دغه ده. همداسې بل کمی چې د وینې وي که وګورو موږ یو انسان سر باندې ډیر زیات درد وي، سر باندې چکر راځي، لاره کې چې کله منډه وهي زړه یې ډیر ستړی کیږي، نو دغه علامې سره هم چې چا کې موجود وي هغه د وینې کمی وي. نو دې سره د سر درد هم وي او بدن یې ناراحته هم وي او ساتنګي هم لري. نو دغه مشکلات چې چا کې وي دغه هم د وینې کموالی لري. همداسې وګورو که د یو انسان بدن کې وینه کمه شي نو زړه درزا یې هم ډیریږي، ځکه چې زړه کله چې په انسان وینه پوره وي نو زړه هغه نارمل دړکن سره هغه وینه ټول بدن ته پاس کوي. خو کله چې وینې کمی وي نو زړه باید زور وکړه او هغه دړکن تیز وکړه تر څو دغه وینې کمی په وجه باندې په زړه باندې بوج راځي او چې دا تر څو وینه پاس کوي نو دې سره د هغه زړه درزا ورسره زیاتیږي. نو دغه ستونزه که چا کې وي هم د وینې کمی لري. همداسې که موږ وګورو انسان رنګ ورسره تبدیلي کا، یو انسان رنګ زیړ وي، هغه نوکونو سره د ګوتو نوکونو سره د غوښه چې دغه کې زیړوالی وي نو دغه نه دغه علامات هم موږ ته معلومیږي چې په دې کې د انسان کې د وینې کمی دی. همداسې که موږ وګورو په یو چا کې چې د وینې کمی وي د هغه بدن کمزوری وي، بدن یې ناراحته وي، په تکلیف وي ورسره، بعضې وخت د مختلفو دردونو سره مخ وي، که هغه د سر درد وي، هغه د بدن د نورو مختلفو برخو دردونه وي، نو دغه ستونزه هم د وینې کمی په وجه انسان ته راجع کیږي. نو د وینې د خاتمې دپاره یا چې په یو بدن کې وینه کمه وي نو د هغې دپاره موږ تاسو ته انټروډیوس کوو دغه بهترین ایټم د کوم نوم چې دی فولیمالټ اف. دا یو ډیر بهترین ایټم دی کوم چې د آیرن، فولیمالټوز او مختلفو فارمولو د طاقت څخه جوړ شوی دی. نو د دې ایټم په استعمال سره که هغه نارینه وي که هغه ښځینه وي د دغې ستونزې حل ممکن دی. نو که یو څوک د وینې کمی ولري او عمر یې تقریبا د که هغه ماشوم وي لکه 7 کلو نه بره یا 8 کلو نه بره وي هغه کولی شي چې د ګولۍ استعمال وکړه، او که چا عمر د 8 کلو نه کم وي ماشومان نو هغه کولی شي چې دې کې بیا سیرپ راواخلي. نو دا یو ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره د وینې د کمی حل ممکن دی. نو یو طرف ته دا یو ملټي نیشنل کمپنۍ جوړ کړی، بل په هر میډیکل سټور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي او د دې ډیر فواید دي، خاص سایډ افیکټ یې نشته. نو که کوم کسان که هغه نارینه یا زنانه په کور کې ولري هغه وینې کمی ولري نو هغه کولی شي چې د دغه ګولو په استعمال سره د دغې ستونزې حل ممکن کا. د استعمال ښه طریقه یې دا ده، همدارنګه دغه ګولۍ چیوبل دي، که یو څوک یو دانه ګولۍ په خوله کې واچي او هغه اړی رړی او دې سره هم دا استعمالولی شي، او همداسې که اوبو سره استعمالولی هم شي. نو که یو څوک ډیر د وینې کمزورتیا ولري هغه کولی شي چې په ورځ کې 2 ټیمه، او که څوک نارمل وي او لږه کمزورتیا ولري هغه کولی شي چې په ورځ کې 1 ټیم د دې ګولۍ استعمال وکړه. نو دا یو ډیرې بهترینې ګولۍ دي فولیمالټ اف چې یو ملټي نیشنل کمپنۍ
های کیو جوړې کړي دي او بل طرف ته د دې پرایس هم مناسب دی، یعنی دا په 408 روپۍ باندې یا 408 روپۍ باندې 30 ګولۍ یا 10 ګولۍ په یو ډبي کې وي. نو یو طرف ته پرایس هم مناسب دی او بل طرف ته دا یو ملټي نیشنل کمپنی های کیو جوړې کړي دي چې په هر میډیکل سٹور کې په اسانۍ سره پیدا کیږي. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو کوم کسان د وینې کمزورتیا ولري او کاغذ زنانه وي او کنارینه وي هغه کولی شي چې د دې ایټم استعمال وکړي. نو دا یو ډېرې بهترینې ګولۍ دي او د دې په استعمال سره د دغه ستونزو حل ممکن دی. نو موږ تاسو ته ریکمند کوو چې د دې ایټم استعمال وکړئ ځکه دا یو ډیر بهترین ایټم دی چې د آیرن، هایدروکساید او پولیمالټوز او فولیک اسید غوندې د مختلفو فارمولو څخه چې کوم بدن ته ډیر زیات اسینشل دی او بدن ته ډیر زیات ضروري استعمال وکړه. نو دغه ډیر بهترین ایټم دی او د دې په استعمال سره دغه ستونزو حل ممکن دی. که تر اوسه مو زموږ چینل میډیسن ان پښتو ویت فیاض نوی سبسکرایب کړئ، مهرباني چینل ځان سره سبسکرایب، لایک او شیر کړئ ترڅو دې ته ورته نورې ښکلي ویډیوګانې موږ ستاسو مخې ته راوړو. تر بلې ویډیو پورې د الله تعالی په امان د خپل ځان او خپل روغتیا پوره خیال وساتئ او موږ ځان سره په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.